عمر رضی الله عنه ویل على رسلك. عمر وی خلاص شه. عمر صاحب دا خبره کوي چې وردانه من رسول الله وفات شوی. په دې وخت کې عبدالرحمن صاحب راغی زما وروره مسواک والو د محمد رسول الله د مسواک سره به شوق مینه و. یو عالم تقریبا اوی فائدې ذکر کړي لوی فائدہ پکې دا ده چې څنګه الله په دې باندې راضي کیږي انسان چې کله وفات کیږي کلمه شهادت په خپل باندې راضي وي. ما ورته چې مسواک دې په کار دی دا خبره نشو کولای خو په دې سترګو باندې د سترګې هغه بل ورواړولې وي. د کجوري د دې لختنه مزر سره جوړ کړو د خپل کې مې واله چې به موقع تو شخو بو کې ملون کې او ور مې کې داسې مزیدار مسواک واله چې په ژوند کې شرط ده شنو واله په دې خوا کې وسره وبوي په دې کې به د لاس کته کو بخپل تندي او شونډه مبارک باندې به راخلي او دا خبره به کوله چې لا اله الا الله ان للموت سکرات. نشتره حقدار د بندګۍ شوا د الله نه دا مرګ چې بچکیږي عمر کې نه راځي هغه څنګه الله د نو ګور ارسړي باندې مر راځي دا ټول محتاج او یا ساته د مرګ ورې سخت تکلیف دی. رسول الله فرمایي چې انسان باندې مر راځي ودا د سخت زور لري لکه سړی چې د ژوند لیک چیلینه سرمنو باسي دغه کیفیت. عائشہ به فرمایي زنور د چا د ژوند نه پسخېږم ځن کدن لا پر رسول الله باندې دومره تکلیف راغی ودا خبره به کوله. عائشہ رضی الله عنها فرمایي دغه وجه دا ده چې الله رب عزت اوس په یو بل سفر باندې رواني د آخرت او د غیر پر تیارې پکار دی. ان شاء الله کله به دا خبره کوو د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فوالا چې د خپل زونه د رب العالمین په طرف باندې څنګه موږ روان کو دغه کله د شهزاد موږ برابر کو وی دی وخت کې جبرئیل هم د کوټه کې او ملک الموت راغی. ملک الموت چې چا خپل ورزي بغیر د اجازه نه ډایرک الته ورزي روح ته اخلي د یو دسته ده یو ملګری به سره وچش او د دخول دن بیا خو چې راځي غو اجازه طلب کوي نو وی ویلې یا رسول الله کته شرط په دنیا کې پاتې کیږي الله دې ګوره پرې دی او کله الله خو راځي چې روح اخلم. هغه جبرئیل وکاته جبرئیل چې کله وکاته نو جبرئیل علیه السلام څنګه خو استاد دی وی دور د دې اشاره وکړه چې یا رسول الله الله رب العزت ملاقات لا ډیر لیوال دی الله سره ډیر مینه ده لکه دې ملګرو سره چې بتیجه کې تی او دوی خوشاليږي د قشنګ ورته لم ته خوخي هغه دنیا والا وی ویل زه پاګه طرف باندې. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې دا سخت اور باندې رااله نو دغه خبره به کولې مع ان اللهم مع النبيين يلا د انبياء سره مراجمه صديقين سره صالحين سره شهداء سره اللهم الرفيق الاعلى اللهم اغفر لي وارحمني الله مالا بخنه وکا. محمد رسول الله دا خبره کوي چې الله موږ له بخنه وکا د ورځې بیا کرته اصل کړه د الله نه بخنه غواړي داس موږ تربيت کوي چې انساني کوي چې خلکو تاسو به رب العالمین نه خامخه بخنه غواړي سره دې نه چې موږ نبی ګناګارم نه دي وې دا لاس مبارک دې شو چت کړه او دا ما بریغي کې نیولې اسمان په طرف باندې کاته چې روح په دې وخت کې قبض شو دا لاس مبارک په دې بدن باندې آرام سره را پریوت سر اسما په دې غي کې وې دا سر اسما دې وګیل لاړو ذکر روح ته لاړو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نور څه بزام باندې پوه نه شوم غیر اختیاري زمانہ چې اوته جړه رااله مړي کې دا جړه غریوانونه او د قشن شول دا ناروا خو لیکن عائشہ رضی الله عنها هغه څه نه چې غریوان شلولې و چې می شروع کړی د بل کوټه کې زنانه وی ودا کو خو وراله محمد رسول الله باندې چې پرې خو دا واغو چې شروع جړه شروع کړو ما عزت مو جړل به اوس ارمان کوي وکاش د محمد رسول الله دا سر مبارک ما په خپل ورون باندې خودلې وي او به د خلک راغلي وي د الله د نبی د حالت نه خبر وشي دا وفات شوی خو چې دا خو کشتره زنانه و تقریبا رسول الله شکل وفات کیږي د تلس کلو په عمر د پاتې کیږي وی بار د خبر شکر ولا چې رسول الله دنیا نه رخصت شو. عباس مخکنه خبرو وجه دا چې علي رضی الله عنه ورځ وچا بوختنه وکړه یا علي رسول الله څنګه دی وی قسم په الله چې ډیر خري. عباس ورته غوسه شو لا تقول دسه مو چې دا خري هغه ملکیږي نور زمونږ د عبدالمطلب بچین چې کله ملکیږي و د امر دغه په دې مخونه کې مو معلومو منګه ګورو او ورشه دا بوختنه ته وکړه چې ستنه بورسه سو خلیفہ علي شبي زغه د نشم کولې ولی ویغه د مرګ په ځنګدن په حالت کې کې دي چې شي چې تاسو د نوې نور سودي به تر قیامت پورې زمونږ مرګ له نوبت ناراضي به انت احکم ته ډېر په اصلي علي وی دی وخت کې بار اوازي د شروع شو چې رسول الله وفات شو جمعه کې خلک خبر شو بازار کې خبر شو. انس ابن مالک فرمایي وزمار رب العالمین باندې قسم چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی وی رسول الله چې کله مدینه راغله د مدینه د منوره ورشه پړقیدله خو چې کله محمد رسول الله وفات شو ایسه د مدینه خړه معلومه ده
تورا تورا فاطمه الزهرا ویلې صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليها د مصیبتونه په ما باندې راغله کدا چرته بشپو باندې راشي ورځو باندې راشي هغه مشپیش سفیر زلن هو ویل چې دا محمد رسول الله ترور و وی موږ په دې باندې خپنو چې رسول الله د دنیا نه لاړو بلکې په دې باندې خپایو چې جبريل نور د خپل نه راشي ورسره راځي ابو بکر او عمر شپ د ام ایمن خو ورغله دا د رسول الله دایي و د پلار وینځه و هغه څه بشړا شو ابو بکر شپ ورته ویلي چې ته ولې شړې رسول الله خو د دنیا نه لاړو دا خو مزو کړي هغه ویلې زه په دې باندې نه غواړم چې د دنیا نه لاړو وي شړا مال په دې راځي چې جبريل څنګه د کله نور نه راځي مخکې به جبريل چې راتو څنګه رسول الله دلته واغې 200 اشناو هغه بنش بعض ملګرو له وسوسې ولګېدي عثمان بن عفان بالکل دغه جبه کار پرې خو دی علي شه بدا خبره کوله ما به انسانان لیدل هغه څنګه بتلم چې څوک ملونه وای چې رسول الله وفات شو بعض ملګرو په سر باندې صدرونه راوښله وای شړل بعض ملګرو دغه خبره وکړه چې کاش موږ دشت له وځو باغې ته کې سم دا ډول تشکو وژاړو چې زمونږ پلان رسول الله لاړو نو په دنیا کې زمونږ څه عمر رضی الله تعالی راويستا او دا خبره وکړه چې ارشا ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی قسم په الله چې دا سره ورته وامه رسول الله باندې بيوشي راغلی دا د شیدل کوم موسی علیه السلام یو وخت د بار ودا بيوشي برته به هوش کې شي او بیا به موږ سره دلته منافقان دي ژوندۍ او محمد رسول الله دي زید دي منافقان نصرونه منغو سنه ورقه غیزه طرف باندې ابو بکر شپ لاړو درې مله د مدینه منوره نه وړاندې رسول الله په اجازه لاړو څنګه د ابو بکر شپ خزل تا څه خرشه وراوړله عائشه رضی الله عنها فرمایي چې موږ به وسو کولې کو چې بلار راشه د دې صورت حال دی عمر ابن الخطاب دا ویل چې ګوره دا خبره د شانوانه ورم چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی ابو بکر شپ شکل جمعات لراځي واره مخکې کور لاړ شم اسنه چې رسول الله باندې بکله سکتر اتله چې ال تلاړو اجازه طلب کړه خپل لور کوټه ده چې اجازه طلب کړو به سلام واچو قربانه سلام کور والا باندې سلام پکار دی به ویلې چې رسول الله چرته لري عائشه رضی الله عنها ورته ویلې ازما بلارا دې کوټه کې دروازه چې کله خلاص کړه کټ کې محمد صلی الله علیه وسلم پروت تیر پاسه به صدر اچولې شوې دی ابو بکر شپ ته دا صدر اوچت دستورګو په دې منځ کې ورته خپل خپل مبارک کې خدا او زيت وجړل او مچې کې به ورته ویلې به ابي و امي يا رسول الله یا رسول الله زما مور پلار ته قربان قسم په الله چې کله ژوندې وي او څومره خوشبو سره بدن نه راوته وځ د دنیا نه رخصت او مقشان خوشبو نه را روانه ده او ډېر انتهایی زه ته وژړل وی ویل تاسو من خلیلی تاسو من رسولي او ته باندې الله رب العزت یو مر راوشه دوباره مر در باندې نه راولي ذکر در باندې نه راولي چې دا مر خو تکلیف دی دوه کړه دغه عذاب کیږي باروتو عمر زله له ویل على رسلك عمر وی خلاص شه عمر صاحب دا خبره کوي چې وردانه من رسول الله وفات شوی وی ویل على رسلك د جمعه په کونج کې ابو بکر صاحب ودرېدو عمر رضی الله عنه د جمعه په دې کونج کې ولاړ دی او به د شهیدونه ویلي ما محمد صلی الله علیه وسلم نه مگر د الله رسول دی د باندې مرګم راځي تاسو وشه او ویلي من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت اے ملګرو څوک چې د الله بندگی کوي الله ژوند دې مړ کیږي نه ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات څوک چې د محمد بندگی کوي محمد خلاړو هغه دنیا ده عمر رضی الله عنه ځان له پوښتنه کې ولاړ دی ملګرو له ویله هاذه فی کتاب الله هاذه فی کتاب الله دا د الله په کتاب کې شته ملګرو ورته ویشه مشتری به ورته هدایت د الله په کتاب کې شته چې شته عمر سے فرمایي زما راخیره ماته شو زبرې پوزه باندې را پرې وته بلې زمکه او اوس معلومه کړ چې محمد رسول الله وفات شوی دی یقیني چې دا لاړو د منځو وخت چې راغی ابو بکر سے بلال ویل شي بلال اذان وکا بلال رضی الله عنه ویل والله قسم په الله چې نور ځان د قیامت نه کوم محمد رسول الله د نیو سره اذان وکم دا تاسو سوي دا